بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو السلام علیکم. پروګرام زما چینل، زما خپل آواز، زما خپل ډګر، زما خپل مقام او زه امام منظر یو ځل تاسو ته بیا مخاطب یم. ډېر مینوال مانه ګیله کوي چې زما نوم او ډېر مینوال دي، ډېر زیات مینوال دي، د قابونه بهر مینوال دي او ډېر زیات لیوني دي. الله دې ښه ساتي. بعضې خلک نوم ما ذهن ته راشي، بعضې رانه هیر شي. تاسو مهرباني کوئ ما ته په SMS کې خپل نومونه رالیږئ، زه به یې ته نشر کوم، زه به یې وایم. په دې باندې زه فخر کوم چې تاسو ما سره مینه کوئ. دا په دې باندې زما هېڅ خرچه نه راځي. زما نورعلي خان رور دی، غالبا که زه په نوم کې نه غلطېږم، نورعلي خان رور دی زما د درګۍ نه، ملکڼ نه. هغوی زما نه فرمایش کړی دی د یو کلام، نو دا خپل کلام به د هغې نه شروع کړم، خپل پروګرام به د هغې نه شروع کړم. وایي چېرته په ما پورې خندا وشوه خو خپل کسان دي. امید صاحب، چېرته په ما پورې خندا وشوه خو خپل کسان دي، منم چې ډېره ناروا وشوه خو خپل کسان دي. زه ورته ناستم مشوره زما د قتل کېده، زه ورته ناستم مشوره زما د قتل کېده، بیا مشورې پسې دعا وشوه خو خپل کسان دي. نور خو تیاره وه خو د خپو کړپې د بل چا نه و. طاهر صاحب، نور خو تیاره وه خو د خپو کړپې د بل چا نه و، د پورې کور سره سلا وشوه خو خپل کسان دي. یوې ته امن یوړو بلې تر نصور انقلاب، یوې ته امن یوړو بلې تر نصور انقلاب، د باچا خان د کور نه غلا وشوه خو خپل کسان دي. یوې ته امن یوړو بلې تر نصور انقلاب، د باچا خان د کور نه غلا وشوه خو خپل کسان دي. مونږ چې ګناه وکړو نو خدای ته فرښتو وویچي، مونږ چې ګناه وکړه نو خدای ته فرښتو وویچي، خیر دی وړه غوندې ګناه وشوه خو خپل کسان دي. مونږ چې ګناه وکړه نو خدای ته فرښتو وویچي، خیر دی وړه غوندې ګناه وشوه خو خپل کسان دي. دا درته نه وایم چې رور وکړه که زوینه وشوه، دا درته نه وایم چې رور وکړه که زوینه وشوه، بس د وطن سره زنا وشوه خو خپل کسان دي. دا درته نه وایم چې رور وکړه که زوینه وشوه، بس د وطن سره زنا وشوه خو خپل کسان دي. زما په خیال چې زه هم ناستمه د خلکو خوا کې، زما په خیال چې زه هم ناستمه د خلکو خوا کې، زما د رور د مرګ سودا وشوه خپل کسان دي. بهر چې ډز واوري نو کور ته ترنه منډې وهي. طاهر صاحب، بهر چې ډز واوري نو کور ته ترنه منډې وهي، زمونږ په خلکو څه بلا وشوه خپل کسان دي. د یار په کلي کې چا اوې مېلمه کله به ځي، د یار په کلي کې چا اوې مېلمه کله به ځي، بې قدري ښه ډېره زما وشوه خپل کسان دي. ډېره مننه جي. او جانان یې پرېښودو منظره د خدای کور ته لاړل، جانان یې پرېښودو منظره د خدای کور ته لاړل، د مینې مونځ کې ترې خطا وشوه خپل کسان دي. ډېره مننه جي، ډېر مینوال دی جي. پیر شاهد صاحب زما مینوال دی په اتیانو کې. پیر شاهد صاحب السلام علیکم، څنګه یې وروره؟ ټیک ټاک ښه یې؟ ما اورې؟ که ما اورې نو تا ته به زه یو کلام ډالۍ کړم. امید صاحب اجازت دی. وایي صادق یم د هر چا منافقت راته معلوم دی. طاهر صاحب وایي صادق یم د هر چا منافقت راته معلوم دی، لباس کې د دې خلکو عبادت راته معلوم دی. په خوله خو اسمان ځمکې ته راوړو، ځمکه اسمان ته، په خوله خو اسمان ځمکې ته راوړو، ځمکه اسمان ته، د دې خلکو په زړونو کې غیرت راته معلوم دی. او الله زما رحیم دی، مونږ به څومره ګناهګار یو، الله زما رحیم دی، مونږ به څومره ګناهګار یو. ملا ته وایه چپ شه ستا قیامت راته معلوم دی. او باران ته سوال کېدو زه د جومات نه را روان شوم، باران ته سوال کېدو زه د جومات نه را روان شوم، رحمت به وي خو خپل د خاورو چت راته معلوم دی. باران ته سوال کېدو زه د جومات نه را روان شوم، رحمت به وي خو خپل د خاورو چت راته معلوم دی. د خدای کور ته چې ځم اکثر په لاره کې غلط شم، د خدای کور ته چې ځم
اکثر په لاره کې غلط شم او بې خوده یم خو یو ستاسو مالت راته معلوم د خدای کور ته چې زم اکثر په لاره کې غلط شم بې خوده یم خو یو ستاسو مالت راته معلوم دی او زاړه څو کتابونه په کباړ کې ورته خرڅ کړم زاړه څو کتابونه په کباړ کې ورته خرڅ کړم ټوپکه خار ځان ستا قیمت راته معلوم وایي زاړه څو کتابونه په کباړ کې ورته خرڅ کړم ټوپکه خار ځانې ستا قیمت راته معلوم دی د کلي سر کې شور شو ما د کور نه کټ بهر کو امید صاحب د کلي سر کې شور شو ما د کور نه کټ بهر کو که مړ وي نو بل څوک نه دی قسمت راته معلوم دی وایي د کلي سر کې شور شو ما د کور نه کټ بهر کو که مړ وي نو بل څوک نه دی قسمت راته معلوم دی او د زلفو د ځنګل نه چې بس لږ غوندې راکوز شي د زلفو د ځنګل نه چې بس لږ غوندې راکوز شي ملا ماشوم خو نه یم جنت راته معلوم ډېره مننه جي وایي د زلفو د ځنګل نه چې بس لږ غوندې راکوز شي ملا ماشوم خو نه یم جنت راته معلوم دی او ته ست وکړه پښتو ده زه به ووایم چې نه خورم ته ست وکړه پښتو ده زه به ووایم چې نه خورم یارېږه مه پښتون یم خپل طبیعت راته معلوم دی وایي ته ست وکړه پښتو ده زه به ووایم چې نه خورم یارېږه مه پښتون یم خپل طبیعت راته معلوم دی الهام را باندې کېږي د اسمان نه راته وایي الهام را باندې کېږي د اسمان نه راته وایي منظره پروا مه کوه ستانیت راته معلوم دی ډېره مننه جي ډېره مهرباني تاثیر صاحب یو کلام به بل ویم که ټایم او امید صاحب وکتو اچھا نو یو کلام به راته بل پیش کړم وایي والله چې نه په ځوان نه په بوډا یې اسرائیل والله چې نه په ځوان نه په بوډا یې اسرائیله په مرګ پسې مې راغلی سا په سا یې اسرائیله په مونږ پسې خدای کړی دا نوره دنیا نشته په مونږ پسې خدای کړی دا نوره دنیا نشته مودې وشوې دې سیمه کې لګیا یې اسرائیله په مونږ پسې خدای کړی دا نوره دنیا نشته مودې وشوې دې سیمه کې لګیا یې اسرائیله اټک نه پورې نه شوې د پنجاب جوړې خلافې اټک نه پورې نه شوې د پنجاب جوړې خلافې پښتونې جوړې دلته کې پیدا یې اسرائیل اټک نه پورې نه شوې د پنجاب جوړې خلافې پښتونې جوړې دلته کې پیدا یې اسرائیله پکار خو وه چې اوس دې د زړه زور لږ غوندې کم وی پکار خو وه چې اوس دې د زړه زور لږ غوندې کم وی زما په خیال چې اوس خو به بابا یې اسرائیل ډېره مننه جي دا خلک وایي ته د پاس اسمان نه راکوزېږي دا خلک وایي ته د پاس اسمان نه راکوزېږي خو زه وایم چې ته د پښتونخوا یې اسرائیله او پښتون په څه کافر دی فرښتې ورپسې ګرځي پښتون په څه کافر دی فرښتې ورپسې ګرځي دا ګورې نه چې ستایم ته زما یې اسرائیله او په نورو خلکو تیر شي او راتیر شي بیرته راشي امید صاحب په نورو خلکو تیر شي او راتیر شي بیرته راشي زما دپاره لږ غوندې سیوایي اسرائیله او زه مرګ ته غاړه وځم زه مرګ ته غاړه وځم ستا کار تا ته لږ اسان کړم زه مرګ ته غاړه وځم ستا کار تا ته لږ اسان کړم په دې وجه خو ما سره اشنایي اسرائیله او بې موره درته یاد کم که بې پلاره نو مطلب څه بې موره درته یاد کم که بې پلاره نو مطلب څه تر اوسه خفه شوی ته په چا یې اسرائیل او چې تا سره هم نه ځي دغه روح به د منظر وي چې تا سره هم نه ځي دغه روح به د منظر وي دا ځکه خو یې سر ته وارخطا یې اسرائیله ډېره مننه جي ډېره مننه مینوالو ستاسو په ډاډ لګیا یو ستاسو په محبت لګیا یو ستاسو په مینه لګیا یو او امید لرم چې زما اواز به په تاسو باندې زما دا ترخی خبرې زما دا باس بکواس شعرونه
په تاسو باندې ښه لګي هغه به در باندې لګي زما ډېر مینهوال مانه ګیله کوي او دا خبره ما سر کې مو کړه چې څوک هم خپله نوم ما چې نن کې اورېدل غواړي هغه د مهرباني وکړي ما ته د خپل نومونه راسینډ کړي یا زما عثمان تاثیر صاحب نمبر دی ما سره 0313 90 66 410 په دې دې راسینډ کړي مجیب زلمی دی تاسو یې پېژنئ هغه ته دې راسینډ کړي وحید امید نمبر دی ما ته خو دې وخت یاد نه دی ما ته زر ووایي چې هغه نمبر زه په شینن باندې 0300 516 40 30 دا د وحید امید صاحب نمبر دی هغه ته دې راسینډ کړي بالکل زه هغه نومونه په نمبر په وار هغه به کوم فیصل فاران صاحب تاسو نه خو ګیله هم لرم او تاسو ته ما یو کلام ډالۍ کړی نو هغه پروګرام چونکې هغه کرپټ شو هغه ونه شو نو فیصل فاران صاحب ګیله خو به در نه کوم خو کلام به ډالۍ کړم تاسو په اجازه سره تاثیر صاحب یو کلام وخت شته 4 منټ دي ٹھیک شو جی او بشي وی پښتون یما لباس میں د اورنګ نه دیتاو کړي پښتون یما لباس میں د اورنګ نه دیتاو کړي پشړنګ میں د بنگړو د زنجیر کړنګ نه دیتاو کړي شهید یما سپرلې زما په وینو پسې ګرځي شهید یما سپرلې زما په وینو پسې ګرځي د ځان نه مې د یار د شونډو رنګ نه دیتاو کړي ډېره مننه جی تاثیر صاحب زه امن ګډوم د هر فساد په انجمن کې زه امن ګډوم د هر فساد په انجمن کې سنگر کې مې سندرو ته لا جنګ نه دیتاو کړی ما کړه د غیرت په لر او بر په هر پښتون دی ما کړه د غیرت په لر او بر چې هر پښتون دی صادر مې د خپل ذات په نام او ننګ نه دیتاو کړی په سر کې زما کور دی بس په ور کې زما مور شي په سر کې زما کور دی بس په ور کې زما موړ شي د کلی په کوڅو کې مې ملنګ نه لیتاو په سر کې زما کور دی بس په ور کې زما موړ شي د کلی په کوڅو کې مې ملنګ نه لیتاو کړی سوال نه کوم خپل حق په زور وړی شم د پنجاب نه سوال نه کوم خپل حق په زور وړی شم د پنجاب نه ضمیر زما نه مني ما لنګ نه لیتاو کړی ډېره مننه جی وایي سوال نه کوم خپل حق په زور وړی شم د پنجاب نه ضمیر زما نه مني ما لنګ نه لیتاو کړی زده کړي قرباني ده خلکو ما نه په تاریخ کې زده کړي قرباني ده خلکو ما نه په تاریخ کې د شمع نه مې هسې خپل پتنګ نه لیتاو کړی او ګل کړی مونږ ډولۍ ته هم په اوښکو ګلستان دی ګل کړی مونږ ډولۍ ته هم په اوښکو ګلستان دی یوازې مو د قبر نه لونګ نه لیتاو کړی او دی اوسپنې ته وینو رنګ بدل کو په سنګر کې تاثیر صاحب دی اوسپنې ته وینو رنګ بدل کو په سنګر کې سوچه پښتونیم تورې نه مې زنګ نه لیتاو ډېره مننه امید صاحب وایي دی اوسپنې ته وینو رنګ بدل کړو په سنګر کې سوچه پښتونیم تورې نه مې زنګ نه لیتاو کړی او اخري شعر دی وایي تا واچول بنګړي بس د منظر د غم په کور کې تا واچول بنګړي بس د منظر د غم په کور کې زما خو له هغه د پالنګ نه لیتاو ډېره مننه جي ډېره مننه جي مینهوالو یو جهان مننه یو نړۍ مننه انشاءالله په بل پروګرام کې به تاسو سره بیا فنېږه همدا خبرې همدا شعرونه او همدا خوږې خبرې به کوو انشاءالله تر هغې دمه غواړو اجازت ډېره مننه السلام